کله سوال راکړل جواب درکوم کنه سوال جواب زه ته نه یوه پوښتنه کوم زه اندي سره متعلق دی که اندي سره ریلیټډ دی اندي په هغه کې به زه ته جواب درکوم شهید زنده وي که مړ وي مطلب دې څه شی ده شهید په دې دنیا کې کله الله سره شهید زنده دی که هغه مړ وي ته مو دغه نه پوهې که شهید زنده ده پونیز دی الله له الله سره زنده ده په دې دنیا کې ژوندی شهید څه زنده دی یو کار څه زنده وي که نه هغه دنیا کې وي که هغه هغې دنیا کې که چېرته وي چېرته هغه ارځي ته تلای راتلای شي نور دی هغه نور خدای دی ودورې ده هغه ارځي کې حاضر و نظیر دی صبر خو وکړه حاضر و ناظر دی اوس هم حاضر و ناظر دی بېشکه هر ځای کې هغه هر ځای کې هغه اوس مو لګیا وي د هغه مکسي هر ځای کې هغه حاضر و نظیر دی ښه اوس علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها زنده دي بالکل نبی علیه السلام هم زنده ده بالکل نو تاسو بیا ولې وایئ چې فاطمه رضی الله عنها ته ابوبکر میراث نه ورکول دي زنده انسان میراث کله تقسیمیږي ډز داسې دی یو ظاهري دی یو باطینی دی ودورې د کوم باطن کې څه دي که نه هغه زنده دي ظاهري هغوی د دنیا نه رخلات کړی دی او باطن کې څه کوم دي هغه د دنیا کې ارځي کې هغه ارځي کې شته دي هغه اولو نه دي هغه اخرو نه دي اوس زما جواب داسې راکړه دا تاسو وایئ چې شهید زنده ده دا څوک وایي چې زنده ده ویلې نه شهید زنده دی قرآن کې شته دي شهید زنده دی چیرې زنده ده شهید مړ کېږي نه د قرآن کې دا آیات موږ ته وښیي چې چیرې زنده ده نو داسې خو نه دی که نه چې زه اوس ته اوس خپله ته نه پوهېږې ته مفتي ته رسېدلی ته اوسه پورې دا پاته نشته دی چې ته لیدلی وي چې شهید زنده دی یا نه دی زنده اوسه پورې دا پاته نشته دی بیا دلته کښېنې براډو کې خلکو ته ودې زړه سر دلیل خو تا راوړې ده قربان دې سم دلیل خو تا راوړې ده اوس دا د قرآن په خوا تاسې ولې نه ورځئ چې ما ته وایې چې ته ورسه ته مفتي زه خو الحمدلله حافظ د قرآن یم قرآن خبرې ته پوهېږو اچھا لږې ما تا خبرې ته مو کار ته دا د قرآن په خوا ولې نه ورځې مې بندوئ دا د قرآن کریم په خوا باندې ولې نه ورځې خبرې ته پوهېږو اچھا نه لکه ما خبرې ته پرېږده که نه یوه ګنټه تو تبلیغ وکړو زه درته کارونه اوسم لکه ما تا خبرو ته مو کار کوه څه دوې درې خبرې خو زیات کوم که نه داسې دی دغه ځای کې دلته کښېنې خلکو ته خبره واوره دلته کښېنې خلکو ته رښتا دروې ګاډي واډي خبرې کوي یا یې زه مفتي یم زه داسې یم هغه دی دغه دی تو ته بیا دې خبرې پاته نشته چې شهید زنده یي تو علما تو سنیان علما څه څوره علما دي هغه ټوله یې چې شهید زنده دی ما ته نه پخپله تاسو سنیانو ملایانو یو تقریر کولو پېښور کې ویلی چې کله محرم روغ ویلی دا شیعګان ویلی هسې جوړي ویلی امام حسین علیه السلام دا خو ویلی زنده دی ویلی دا پوی نه دي دا ورته جوړي هلته یایي چې زنده دی بیا دغه ځای کې څه خبره راشي بیا یایي چې هغه دی چا ویلی چې شهید زنده دی اوس ګوره یوه خبره به کوو چې د مسلمانان ټول پوهه سي او ما ته هم یو هدف ته ورسېږو ګوره د زړه سره نه کوي که نه ته اوس ځان رسوي نه خراب ته که نه وچ پچکو هغه شوی خیره یې رسه وایه شهید زنده دی که نه دی زنده اوس خو غواږ څه نو اوس خو غواږ تا ته مې ټیم درکړل اوس یا تا کله ما نه دلیل غوښتلی وای ما په سترګو تا ته دلیل درکول ته راغلی چې شهید زنده ده په کوم آیات نه څه ته پاته دی بې دلیل ضرورت څه دی نه خو یوه شي ته اوسې ما ته یوه شي پاته دی زه ته نو ویلي دلیل وغواړم اوس ما ته چې پاته ده نو ته دلته د څه شي لپاره راغلی ته خو ما ته دلیل راکړه که ته رښتیا دغه قرآن منې یا دې په قرآن ایمان وي یا همدا دلیل چې شهید زنده ده نه ته اوس دا ما ته وښیه زه خو عالم نه یم زه نه ملا یم نه مو مدرسه ویلې دی زه بس عام یو کاس یم زه تاسو هغه کوم ما ساده کې پوهې که لکه هغه ما څخه هغه نشته که نه چې زه اوس تا ته قرآن راوړم زه درته هغه کوم ما څه دوره علم چېرته دی چې زه ته هغه کوم ما ټول ضروري خو نه دی چې هر سړی د علم وکړي له تا سره زه اوس چې ته علم نه لرې نو زه په څه شي بحث در سره وکړم زه په څه شي خبرې در سره وکړم د کوم شي نه لګیا وي دغه نه ته ما څه خبرې وکړه که پریکټیکل خبرې رسه وکړه که نه ته اهل بیت منې ویلن الحمدلله څوک دی اهل بیت مهرباني وکړه دا ما ته وښیه
اهل بیت موږ کوم 14 معصومین دي دا ټول اهل بیت دي. ها 14 معصومین دي دا ټول اهل بیت. لدي علاوه نور اهل بیت نشته؟ دوی شته ویل نشته، دوی نه علاوه شته دي اهل بیت. دوی بچی دي کوم دوی المسجد دي د اهل بیت دي ټول د اهل بیتو کې راځي. ها اول امام دي څوک د دې زړه سره؟ امام علي علیه السلام. دوم امام حسن علیه السلام. دریم امام حسین علیه السلام. څلورم امام زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین علیه السلام څه نومېدل؟ علی سجاد نماز بیمار امام نه لقب ته بیمار امام ملاو شوی دی. ها کولای شي چې دغه څلورو امامانو دي المنز په ټول مذهب کې راته وخی په یو روایت کې صدا د موږ المنز د اهل بیت داسې المنز کول. نو ته خبره چی ته واته اوس کوم ځای ته لوړالې؟ ته خبره مو سره حالت ژغنې کوله دنیا ته رغلی دی اوس دلته بیا المنزل ته لوړالې او ته مونږ منډي وای صد تخت یغنې بعد سبا خبره کوم ولدغه خبره رسوه په هغه ځای کې خو د جوړ سره تارته چې زه علم نه لرم تارته ویل زنه پویګم خو نه يم تللی ته خپل ومنه لا توله څه شهید زنده وي ته شهید زنده دی بیا راتلای شي کنه شي راتلای وادي جوړ سره ما درته وویل خپل ومنه لا ته ومنه لا ايوه تا دا خبره وکړه چې شهید زنده ده دا څوک وایي؟ تو ومنله تو اول متونه پښتنو که څه شهید زنده وي که نه وي زنده تویله څه زنده وي تو ومنله زه اوس هم منم چې شهید زنده ده. آیا یو منټ دې ځکه خبرې ته غوږ وچ تو ومنله چې شهید زنده ده نغا بیا واپس راتلی شي یې بشایا بیا به غوږ نیسي شهید زنده ده. په دا اسلام کې چې په دې لکونو شهیدان تللي دا به ټول بیرته دنیا ته راځي؟ زه صحیح ده د تا پونې دا شهید زنده ده دا ټول شهیدان به د دنیا ته راځي؟ بالکل چې څوره شهیدان شوي دي دا به واپس دنیا ته راځي او راتلی شي ودورېده. ښه قرآن کریم خو وایي هېڅوک نسي راتللی. دا اوس مې آیات درته ویل الله جل وعلا وایي الله رب العالمین خبره ته قرآن کې داسې نه دی لیکلی چې هېڅوک نشي راتلی شهید راتلی شي. قرآن کې لیکلي چې شهید راتلی شي. دا آیات درته ترجمه کړم یو دقیقه دا آیات درته ترجمه کړم. اعوذ بالله من ترجمه غلطه کوي خو دا مسلمانان خو اوري قرآن چې څوک غلط ترجمه کوي هغه مسلمان نه ده. نه داسې نه دی. زه به الفاظ درته وایم ته ترجمه کړه صحیح ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا جاء احدهم الموت ترجمه یې وکړه. څه ته مخکې وایه ترجمه یې وکړه نو ته خو ما په ترجمه وایي چې ته غلطه کوې اوس ته ترجمه وکړه. حتى اذا جاء احدهم الموت د دې ترجمه وکړه. دا کومه سپاره ده سپاره لګا راتا کا اتلسمه سپاره د سورۃ المؤمنون ده آیات څو ام ده آیات 99 نمبر آیات ده مغاد 99 آیات یو منټ صبر شه زرا وباسم دوستا دالت حتى اذا جاء احدهم الموت ترجمه یې وکړه. د لایب سم د سره خوندور کې د لایب درنه ودرې د لایب د سره سم نشر کړی دغه سی غلی مکه نه سلور سو مسلمانان چې د لایب سم د سره فاروق ته وخیجوي زر کو چې لایب ګوره درنه خرابي قاری سي محترم موږ आवाज اوري او आवाज ته الحمدلله لایب مؤمنان مسلمانان ابابیل او توایم چې لایب در سره پورته کړی دی عمر دی ابوبکر بچانو ته لایب پورته کړی در سره کوریز دومره په انصاف بحث ور سره کوم پام مو ده کوم پام نه ده بالکل قرس والله دی وکړي چې دوی امام دغه سي
قرآن کریم ترجمه وای غلطه کوي. اوس دی غریبانان به چیرې ګرځي او چیرې به اوس مفتي صاحب بیا وایا دا آیات شروع کړه ترجمه یې کړه. اوس موږ به د تا په دې ترجمه दीदी का ना यकीन साहिबान ईमान कामयाब होंगे जो अपनी नमाजों में गड़गड़ाने वाले हैं और लघु बातों से एतराज करने वाले हैं और ज़कुई अदा करने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं. तो सतना कड़ी वो तो दी तर्जुमा को मरा हुआ था. و دی الله باندې دا ته چیرته تللی د صورت سر نه درته ښیم 9 نمبر آیات هغه تا د صورت سر راخیستلی ته صفحه خلاصه کړه د مسلم د سکرین ته خلاص کړه مهرباني وکړه د آیات د صورت سر راخیستلی هغه یې وړه پرند ولا خلاص هغه سه محترم ده ماشاءالله قرآن کریم کې بحث کوو. الله دې دې ته دې قرآن عظیم شان هدایت ور نصیب کی. امين. دا کسي دا 99 آیات ده کنه ده تی وایا 99 نمبر آیات وایا سری څه شي ده مهرباني وکړه. 18 نمبر سپاره نه ده غلطه ده قاری صاحب سپاره ورته وای هغه سپاره بیچاره په اتلسمه کې ګرځي. اتلسمه سفاره ده په خدای قسم اتلسمه سفاره ده او زه دلته ترجمه می مخکې پرته ده قرآن می مخکې پروت ده نو دای ماته ویل وای تی غلطه کوي نو خد سیده خپل وکړي د مسلمانان به ور باندې پوه سي. هغه سي محترم دی اوس په یو آیات پسې دومره ډیر ځند کوي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لدينهم سشيدا مظاهر حسین حسین صاحب که په دې اړه باندې کوم علم نه لري مخکې زبیر تراغلم پروانه کې په بل ځای به بحث وکړو کله زړه وي نو شیو آیت خبرې کوو صبر کوه دا غته د کوم سوره مومنون ادا ده د سوره مومنون دروړو پوسې واچنه اوس نه پیغام سوره مومنون کې 99 نمبر آیات ده او 99 نمبر 99 ترجمه ها یو منټ قاری صاحب ماشاءالله ښه غاګانو سره ناست او ماشاءالله ښه ګولالي غلطه خبره ما کوه وغوته او هغه مې درته ول مال څنګه سره هغه ناست نو ما خو غلطه خبر نه ده کړې نه دي ته هغه نه وای ما ورته وای اوس یې واسه دې ترجمه اوس واسه نه یوري الفاظ وایز د مسلمانانو ته معلوم سي هم دغه آیات د کنه د الفاظ د آیات شي دا سوره مل وکسا سترګې غړوا دا چې د سوره مومنون ده کنه ودلې دوه مختلف کامره دا سوره مومنون ته نه بریخي داغه نه کار کیږي اوس کار دا ته نه بریخي اوس کارس هذا उसका सा इदी माना कसा यकीनन साहिबान ईमान कामयाब होंगे. دا اول نمبر آیات ده الته اول نمبر آیات درته لیکلې ده ودی الله بنده پاس وګوره څومره نادره عجیبه خلق یا لا حول ولا قوه الا بالله الته پاس ورته لیکلې یو نمبر دوم نمبر دریم په غم نه پويږي دا زوی مړی او وخت ادا ده यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ गई तो कहने लगा कि ये परवरदिगार मुझे पलटा दे दो चौप और विली दे दो हती पर न दिली चुप रतला नशी लांडीزه پس دوم آیات پس وای دغه السلام نمبر آیات پس دغه 100 نمبر شو کنه 100 शायद मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं हरगिज नहीं ये एक बात है जो ये कह रहा है
الله और इनके अकबर। पीछे एक आलिम बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक कायम रहने वाला है। देखिए कौन है, देखिए इसे जिक्र निश्ता दे, देखिए खसार जिक्र निश्ता दे, देखिए इसे जिक्र निश्ता दे से चोक लोड शी यो और इमरशी दोबारा रातला नशी कम दे। देखिए दो खत टोल गलत लग गया तो वक्त बदली दल मदन अवल के तरोज वको का नाम वो से तो तर्जुमा गलत है। ودي الله بنده اول خو ته دومره نفس د قرآن کریم آیات را واخله د آیات شریف تاسې د قرآن دا د ترجمه غوښتم د ترجمه وکړه ته ته ترجمه وکړه ودل ما کوا تاسې خالد خبره وره دنیا نه پاسات ما پیلو کوا وکړه کنه وادي زړه سره د ما په خبره ځان پوه کړ د امام علي خاطر وکړه د ما په خبره ځان پوه کړ د امام علي خاطر وکړه آیات شریف را واخله نه یم قرآن کریم را واخله خبرې مکارو کا کنه زه جواب دیر کوم کنه خبرې مکارو کا ترجمه متوقع اوس خبرې ته په دې آیات کې تو ځان لګي نو ویل نه پرې کړي خبرې ته آلته د مونږ هو دا آیات خو را واخله دا آیات شریف خو را واخله آیات مت تر وخصو کنه تو خپل ولیدلو نن مې وایو اخیسره ته په آیات او ترجمه نه پويږي تر اوسه ودی الله بنده آیات شریف را واخه ترجمه نه درته خیم آیات شریف را واخله و قربان دي سه مهرباني آیات شریف ما تر وخصو د ترجمه مې عادت وخاله بقاعده موبایل تو ولیدلو او ابن ادم آیات شریف عربي باندې وي آیات شریف اردو وي هغه ترجمه ته په اردو باندې را اخیستلې ده آیات په عربي وي ودی زړه سره آیات ما مې ترخصتي ده کنه ترجمه مې ترخصتي ترجمه کې چې تلی کلی او چې ورې څوک مړ شي دوباره نشي راتلای کوم ځکه کې لیکلی نو کې دیو جن ته ته مویل څه یو دقیقه صبر وکړه امدا ترجمه اسکرین دی بیرته خلاص کم دا دی اردو ترجمه مسلمانانو دی یو ټکی خلاص کړه بیرته دی اسکرین را واخله د زړه سره بیرته دی اسکرین را واخله الله قربان دي ما کوه کنه اول ته مو بور میوټ کوي ویلې مو میوټ کوي ته خبرو ته نه پرېږدي خو تو واګ نه نیسي و دی الله بندله یو ځای اوس په دی آیات کې کوی سونڅ مو یو خبره نه وی کړي تلاس خبرې را تکوي مو خبرې ته ساره ویګ نه چوي بیا ځونه لګوي الله اکبر ځونه لګي او ترجمه څه وکړي الله اکبر دا ترجمه را واخله یو ترجمه دا ټول ولیدل د لوندې سوره کسان د تنوزي دا ټول ولیدل چې دي کې نو لیکلي څوک وری مړ شي دوباره دنیا ته نشي راتلای دی آیات کې ساره لیکلي او دی الله بنده په خدای قسم الله جل وعلا دلته څوایي تر واخله خدای یو ټکی ترجمه مګي وایو ته مو وای دا مسلمانان بي وای دلته نور شاید درته ګوري هغه بي وای دا اسکرین دي زغه ټومه الله مهرباني وکړه خلاص کړه نه نیو نمبر آیت سلام دا اوس د تو چې ولیدل دا اوس ته نه ولیدل دا اوس د چې دا موږ سمونه لیدل یو ځل بیا راوخله مهرباني وکړه یو ځل بیا ونه لیدل بیا د ویلې غږونه شروع کړ الله اکبر بیا د غږونه ویلې او تکول ته الته دی اردو په الفاظ باندې حسین جنت وهیږي دی اردو الفاظ انا په فکرنی ولې مغاک کارونه کوي نه ته وکړه راځه اوس به توهین اوس وکاوي کوي که خدای کوي خلاص کړ کمره دی خلاص کړ اله کمره دی خلاص کړ اول د تایوت وخایم یو منټ صبر کا اول د تایوت وخایم ښه آیات وخایو مهرباني وکړه اول د تایوت وخایم اغه نه بعد د ترجمه خط تصلی سی وکس آرام سی وکس نو ډیر دا خوند او بیخي خوند بیخي اول د تایوت وخایم دا غد د کمره دی خلاص کړه کمره دی خلاص کړه کمره دی خلاص کمره دی خلاص کړ هغه ته وړو کې دا د نن مې هغه وړو واسي کمره دی خلاص کړ دا حسین دا کسي د نن مې نمبر آیا دی ها یو دقیقه اغه ځای حتی اذا جاء یو ټکی ترجمه وکړه حتی اذا جاء مهرباني وایا مدرګه دا حتی اذا جاء احدهم الموت قال دا 98 نمبر د 99 نمبر آیات نه دی نه نیوی دا د لاندې لیکلای دی آیات نمبر په پای کې راځي دی آیات په سر کې نه راځي قربان دي سم خان دی آیات په پای کې راځي حتی اذا جاء 98 نمبر دی نو بیا 99 شروع کیږي بیا اوس 100 شروع کیږي زویمنه کې دومره چارپایان په ځون ولای کې دی آیات وای په سر کې نمبر راځي دا 99 نمبر دی پام کا 99 نمبر ترجمه ته پام کا 99 نه تو 99 دی کنه 99 ته پام کا یا حتی کی
صابر چالو کېږي بنو یو ټکی سکرین ته نږدې کا مسلمانانو دلته څوک په اردو باندې پوهیږي ته مو وایي زم نه وایم بل مسلمان سکرین ته سم قوایا یو دقیقه صبر وکړه دا اسکرین وی خو بل خو مکو د سیستم ټیټونی سو وایا مهرباني यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ गई तो कहने लगा कि परवरदिगार मुझे पलटा दे زمانہ ترجمه کړه چې تر دې پورې چې यहाँ तक कि जब इनमें से تر دې پورې چې په دوی کې د چا موت راغې نو دې وې چې پروردګاره پلټا دې او ما واپس کا لاندې سبل آیات راځه د بل آیات دغه शायद मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं हरगिज नहीं الله اکبر هرگز नहीं څه مطلب शायद मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं हरगिज नहीं زویل څه کله څه نیک عمل وکم یعنی دنیا ته انجام کوم وکم مطلب هرگز नहीं هیڅ کله نه دې مطلب څه شو ته سلام ما ته وکسه اوس تا مخکې ترجمه وکړه اوس د مو په بل مسلمان وکړه اوس وکسه वो خبر ته وایي کوچا شاید मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं څه کله ته اوس انساني زه درته هم یو خبر اوس ما پرېږده چې دا آیات دلته د تا په مخ کې د خلقو ته ترجمه کړم غوږ ونیسه تاسې وګورئ مسلمانانو رب العالمین ته وایي کوچا نه مو ته خبرې ته وایي کوچا مفتی ځاغره کوا شاید मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं څه کله زه شاید خاصی شاید دی هغه کې یاد پښتو کې یاد اردو کې मैं कोई नेक अमल अंजाम दूं کله زه یو نیک عمل وکم هرگز نه هیڅ کله نه د کی کومه ځکه لیکلي دي څه هغه کوم یو محترم زی په پوي کوم کاری سے محترم دا په اردو نه پیږي زی په پوي کوم کاری سے محترم ته نه پیږي اردو نه ته نه پیږي ته دی جمعه تا وکه کنه دا هغه کوي دی تا وکه اوس خو واګسه کنه اوس واګسه ونه دي کې هرته وخه یا کنه دا اوس مو ته کې وخه ته پنیواله مده اوس حواله دي کې هرته وخه واګسه او دې نسړي زو خو واګسه سي درته ویخ یو زه درته هم واګسه ته واګ نه چی یې ته یې خر پاس کنه ته زیاړه وکړه ته خر پاسې ته کو نه ویر واګسه نو واګ واچي محترم قاری سے محترم زبو تو کم خیر دا قاری صاحب هغه باندې کړل دي الټا خبره کوي نه سړی زویا تی سړی بچا حضرت صاحب نه حضرت صاحب شاید هرگز بات نہیں زمانو نالت سي نه دي سړی زمن نه په قران پويږي نه په اردو پويږي نه په قران الفاظ ویلای سي پنځل لس اغاګان سره را یو ځای سوي دي نه سړی زمن دي قران آیات نه سي ویل دي قران په آیات په الفاظ نه پويږي دي آیات کې سوای حتى اذا جاء احدهم الموت کله چې یو د دوی ته مرګ راسي قاری سے محترم هغه کوړو دغه آیات لګ چوک موبایل کې راو بسای او اردو راو بسای چې صحیح ترجمه وکړو د مسلمانانو ته پته ولګيږي چې دوی څنګه غلطه ترجمه کول یو ملګری سره موبایل وی کتابه موبایل ویلې زور ته نه نیویم نمبر آیات د اول نمبر ته نیولې دی وای په دې کې خو بل څه شی راغلی بیا زور ته هم چې غوږ ونیسه چې اوس دلته ټول عقیده د قران خلاف درته ثابت کړم اته خو زم بیا حوصله کړلم زور ته غوږ ونیسه غوږ نه چی غوږ ونیسه په اوله سر کې مرتوي سي ودی نه سړی زو د سړی زو خو در پکې نه ځکه سړی اولاد خو دی یو پلار وي دا خو نو بیچارهګان خو نو سل 500 دغه قصې وي سره نه غوږ ونیسه اوس خو مو پرېږده چې موږ درته ترجمه کړو تا خو د دوه ځلې دروغ ویل قران دی مخ کې پروت ترجمه دی مخ کې پروت رب مو په دې خبر ګوستر ګوړاند ک په قران نه پوهیږي مخ کې قران آیات مرته پروت ترجمه مرته پرته ده خو نه پوهیږي د اسکرین باندې دا آیات ولګوي د اسکرین باندې لا چا سره سره چې د خلق یو خي بیرته راپورته کړه سړی تو په ځان کې پیدا کوي یو خبر تا تر اوسه پورې د سورۃ المؤمنون آیات نه پیژنې وای دا خو اتنوي یم نمبر آیات دی آیات په سر کې وای آیات نمبر راځي دا دومره څوک چې له قران لري پاته سو یو ټول عمر په متعو کې تیر کړي هغه بیچارهګان هم دغه سي بیا زورتم چې نه نیول نمبر آیات الته ورته لیکل نه سي اول نمبر وای په دې کې خدا ترجمه نست دا اسکرین راوخله
د سکرین راوخه چا سره سته بابا عبدالرحمن صاحب د سکرین راوخه سلام علیکم یو دقیقه خبرګایم بیرته راپورته کړه غوږ ونیسه غوږ نیسه یوه خبر بل هغه صاحب راغلی بل هغه صاحب هلا دا مایک چا خلاص دا مایکونه بند کړي تاسو دا آیات راواخلي دا مسلمانان به مور باندې پوه سي دومره ایمان او د دې مو خلق د اوپشن ځای خالی کړي موږ چې څومره مسلمانان دي دا د اوپشن ځای خالی کړي د اوپشن زموږ خپرونه لا نه ده خپرونه شروع کوو نن به ډېر حقایق درته ښکاره کړو د دوی له مراجعونه ډېر حقایق به درته ښکاره کړو یو دقیقه دا وګورئ مسلمانانو دا وګورئ 9 نمبر آیات تاسو هلته ورته وګورئ بابا عبدالرحمن صاحب لاسونه دې کار کوي چې ګوته وروړي غذای ته 9 نمبر آیات ته لاندې ورته وګوره دا د ترجمې لاندې ورته وګوره دې ځای کې لوی لیکلی ده دا ترجمې لاندې و تر مذهب دې وګرځېږه اوس چې ورته ترجمه کوي مولانا ګل الرحمن صاحب اوس دا ترجمه کړي ورته حریص محترم هغه څه کوم راوړه و هغه خو داسې ترجمه نه وه هغه خو دا دیزه پر صحیح و سیاح تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آگڑی ہوئی ہو گئی سو تر دې دا پوری څکلا په دوی باندې چومته یو کاس باندې مرګ روشي نو تو وہ کہیں گے کہ میرے پردگار مجھے واپس بھیج دیں گے هغه به یې الله رب العزت مو واپس استای نور پسې جگہ کیا بابا عبدالرحمن صاحب بیچ دی بابا عبدالرحمن صاحب بیدی ده تاکہ جس دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں دیو جنا سکم دنیا کے زپرک دولا شو ارغلیم نو اس میں جا کر نیک عمل کروں گا نو ز دنیا تا لوٹ شم عمل بواکم ہرگز نشت لائے نو گورا دی ہرگز دا منا کوالا سدیالو څه اسم میں جا کر نیک عمل کروں گا زب دنیا ته لوړ شم نیک عمل وکم او دی بل عمل کوله څه هرگز نه مطلب دا صدا نشتو دی سیارا دا خبره نشتو څه واپس رچینا مطلب دی دا معنا کول څه واپس رچینا دا غلطه معنا کول نو معنا دا شولا څه نیک عمل کروں گا هرگز نشرت لای مولانا ګل رسول صاحب داسې پوهه کړي قربان مسم تاسې علما یاس او دې زړه سرونو تر دغه ځایه پورې حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت تر دغه ځای الله جل وعلا دی بنده هغه امید را نقلی یعنی انسان دا امید لري تمنا لري چې زه دنیا ته راسم دا کله دی الله جواب ده کله دی رب العالمین جل وعلا لطرف جواب ده سدا انسان سی کله مرګ ور باندې راغلل اذا جاء احدهم الموت کله چې دوی ته مرګ راغلل یو دی دوی ته نو دی سوای چې ای رب ته ما دی دنیا ته بیرته واپس که اوس به نیک اعمال کوم هر انسان ته چې مرګ راغی چې هغه بېدینه وي یا هر انسان دا تمنا لري چې زه دی دنیا ته لاړ سم او زه نیک اعمال وکړم توبه وکړم کله رب العالمین ورته وایي هیڅ کله ته دوباره نسې تلای هرگز ته دوباره نسې تلای انها کلمة هو قائلها بشکه دا یوه خبره ده رب العالمین جل وعلا وایي قائلها چې ویونکی د هغې ده یعنی رب العالمین جل وعلا دا قانون جوړ کړی د انسان ته یو ځلې ژوند په دې دنیا کې ورکوي دوم ځلې نه ورکوي دوم ځلې ژوند بیا په آخرت کې ده نو رب العالمین جل وعلا دا کلمه د الله دا حکم ده الله دا فیصله کړې ده چې هرگز انسان زه بیا دوم ځلې ژوند تا ته زه نه درکوم په دې دنیا کې ومن ورائهم برزخ رب العالمین وایي دا ژوند د پای ته ورسېدل بیا د برزخ
زندگی ده د څه شي زندگی ده د برزخ زندگی ده و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون د قیامت ورځ له قبر دی راپورته کوم بیا ته د برزخ زندگی لري بیا دنیا ته هرگز ته نشي راتللی سر مخلاص او که خلاص نسو او قاری صاحب محترم ډیر خوندور بشک ګوریا د آیاتونو ته تاسو تر دغه ځای پورې وګوري فاذا نفخ في الصور وسګور الله جل وعلا وایي وس به موزله قبر راپورته کوم فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون دا خو د خدای قرآن دی هغه چا زړه ته نه کوزیږي چې د هغه زړه له شرک او له کفر او له ضلالت ډک وي اسانه رب العالمین جل وعلا ورته وایي چې کله هغه انسانان چې هغه فاسقان او فاجران له دې دنیا نه تللي دي یا هر انسان مړ سي نو دی دا تمنا کوي چې کاشکې که چیرې کافر او مرتد وي هغه وایي کاشکې مې ایمان راوړی وی که چیرې نیک عمله انسان وي هغه وایي کاشکې مې زیات اعمال کړي وای توبې مې کړي وای سجدې مې کړي وای کاشکې مې دا رب بیرته را واپس کړي د دنیا ته د لږ وخت دپاره اوس رب جواب ورکوي کلا هیڅ کله نه ای انسانه هرگز نه الله وایي دا فیصله ما کړې ده چې ته بیا نسې راتللی دې دنیا ته اوس د تا دپاره څه شی د سمړ شي و من ورائهم برزخ اوس د برزخ زندگی ده په قبر کې الى یوم یبعثون داسې نه ده ویلې چې الى یوم قبل القیامه چې بیرته دې راژوندی کړم را واپس دې کړم الى یوم یبعثون بعث څه شي ته وایي چې کله الله جل وعلا دوم ځلې په شپېلۍ کې پکړي په سور د شپېلۍ کې نو بیا به انسانان له قبرونو راپورته کېږي دې ته بعث وایي چې د محشر میدان ته خلق را روان وي دلته ګوري همدا کفر مون بس چې قرآن د خپلو نفسي خواهشاتو په خوښه به دې وایست مخکې ترجمه د اردو پرته ده نه په اردو پوهېږي او زه په پښتو ورته لګیا یم په دې نه پوهېږي قاری صاحب پښتو کې هم ترجمه ورته راوستلې ده که غواړئ ښه دا د پښتو ترجمه ده وکړه تر هغه پورې چې په دوی کې یو کس ته مرګ راشي نو بیا به وایي ای زما ربه ته ما بیرته وګرځوه د دې دپاره چې نیک عمل وکړم په هغه څیز کې چې ما هلته په دنیا کې پرېښي دي هېڅکله هم نشي کېدی بېشکه ګورئ ته دلته دغه اسکرین رانږدې کړه دا اسکرین رانږدې کړه دغه تاسې وګورئ لږې سم کړه کنه لږې سم کړه پرېښي دي دا د پرېښي دي دا د دې په خوا کې وګورئ داسې یو دغه یې ورکړی غړونده یې ورکړی ده نه یعنی دغه ځای کې د هغه انسانانو تمنا سې کوله خبرې سې کولې هغه پای ته ورسېدې اوس بله خبره ده دا کله هېڅکله نشي کېدی دا د رب العالمین جل وعلا جواب ده د دوی د تمنا دا د الله جل وعلا له طرفه جواب ده د دې خلقو چې دې خلقو ویل چې موږ بیرته پرېږدي یا تر څو موږ دنیا ته لاړ شو او نیک اعمال وکړو الله څه ورته وایي کله هرگز نسی کېدای هیڅ کله نسی کېدای انها کلمه هو قائلها دا یوه کلمه ده چې د هغه له طرفه ویلی سوې ده ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون بیا خو د برزخ انسان چې مړ شول بیا د برزخ زندګي ده څه وخته پورې د قیامت تر ورځې چې انسانان له قبرونو راپورته کېږي راسه بیرته راسه کنځلې مه کوه قرآن ته غوږ ونیسه د قرآن ترجمه په صحیح معنا په صحیح شکل باندې وکړي قاری صاحب محترم دغه لاندې کس هم د دوی کس دی وکړل ویې وهله او د دې کور یې ور وسوځول یو روایت شته قاری صاحب ټول نه مخکې درته زه دا وایم چې زما او تا یو ور لار معلوم شي چې یو اسلام دی درې او یا اسلام نه دی نو او مخکې ما او تا چې مخکې لار شو ما او تا ته پکار دی چې سره د سوره فاتحه نه د قرآن دننه وځو د دې نه بغیر قرآن ما او تا هېڅ نه ته پوهېږي نه زه پوهېږم چې یو ور قرآن کې مونږ سوره فاتحه نه لار شو هغه کې راځي صراط الذین انعمت علیهم د هغه کسان لار کې چې هغه کې انعام ورکړي دي انعام شوي دي
او هغه څوک دی هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی هغه دغه کسان دی چې نه پکې د غضب شوي دي نه هغه ګمراه پاتې شوي دي هغه پیدایشي هدایت یافته دي په دې کې واورېده جعفر صاحب قرآن دې سم تا مخکې ویل چې په قرآن باندې ما او تا نه پوهېږو په صراط مستقیم ما او تا نه پوهېږو راځه ما او تا اوس نه پوهېږو امامان خو نه وایي چې سورې فاتحه نه بغیر نه پوهېږو ښه صحیح ده خو صحیح ده په سترګو دا تاسې اوس دغه ترجمه دې وکړه دا ترجمه کوم امام کړې ده د زړه سره نه چې دا غلط ترجمه دی تاسو صحیح کا مهرباني وکړه نه زه اوس له تا سره د صراط المستقیم خو به ما ته له دې 12 امامانو را اخلو کنه او په دې 12 امامانو کې دا تاسو اوس کومه ترجمه وکړه دا کوم امام ویلي دي مهرباني د زړه سره زه د امامانو خبره منم او د امامانو خبره په دې دواړو سترګو موږ ته د قبول وړ ده راځه په خیر مهرباني وکړه زه درته وایم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو حدیث دی چې ما او زه درته وایم جعفر صاحب وګسه ګډوډي خبري بنه کوي علمي خبري بنه سره کوي ته امام علي ستوایه ته امام حسن ستوایه ته امام حسین ستوایه او کته مهدی ستوایه ته سوکه ما تا دا هدایت صراط المستقیم لدولس امامانو می درته وویل ته اوس کوم یوې سزري تا خبره وم امام او کدي امام خبره راته کوي زه مسلمان یم دا نه امام نه ما خو نه درته ویلي ما خو ته نه درته ویل یا هندو یا يهودي ما خو دا نه درته ویلي اوس د مو خبره ده دا تاسو کوم صراط الذين انعمت عليهم لا ردي هغه کسانو سي الله انعام ور باندې کړی دا هغه کسان دي سي اوغوي باندې غضب نه د سوي پیدایشي په هدایت دي دا ترجمه چا کړی دا کوم امام درته ویل مهرباني دي زړه سره ته وایې چې د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ترجمه هغه نه دي ته سمې کا زه جاهل یم ته ما سمې کا یا جعفر سے محترم ما او تا مخکې تراغلی سي نه زه پوهېږم نه تو پوهېږې سورة الفاتحه او دا صراط المستقیم بلې د 12 امامانو را اخلو آیا د قرآن تفسیر امام علي کړی ده که نه ده کړی وروره په دې کې بحث نه کوو ته ما سمې کا چې هغه ترجمه هغه نه دی چې هغه ترجمه نه دی ته ترجمه کا ماته چې وایي دا درست ترجمه دی د تاسو په کتابونو کې راځي د تاسو په کتابونو کې سي نبی علی السلام شار دی علم ده انا مدینه العلم وعلي بابها دا روایت منی د تاسو په کتابونو کې بالکل دا د نبی علی السلام علم وس رسول علي رضی الله عنه امت رسولي کینه رسولي بالکل رسولي ده بالکل د قرآن تفسیر علي رضی الله عنه کړي کینه ده کړي کړي ده خو نه دغه تفسیر اوس په ما دا منځ کې نشته پټ کړی ده نه خبره دغه نه ده نهج البلاغه دی جعفر صاحب قربان دي سم داسې خبرې به کوو د زړه سره چې مسلمانانو مور باندې پوهه سي قربان دي سم او موږ هم یوې نتیجې ته ورسېږو امام علي رضی الله عنه د قرآن تفسیر کړی ده که نه د دې جواب راکړه یا وایه هو یا وایه نه په تحریر باندې نشته زما ستا په لاس کې نشته په تحریر باندې هغه کړی ده هغه کم کسانو ته کړی ده چې هغه په وخت کسان کې ولې نسته د زړه سره ولې نسته د اهل بیت اقوال شته لکه دغه نهج البلاغه دی لکه نور کتابونه مسلمانانو جعفر صاحب محترم ویل د موږ د زړه سر وای دین علي رضی الله عنه تفسیر نسته دا د متعی په اړه روایتونه ولستجینی د صیغې په اړه باندې چې د قرآن تفسیر نسته خبره دغه نه ده چې د متعی ولشته نو ډېره حدیثونه شته دی جعفر صاحب آیا علي رضی الله عنه جعفر صاحب د زړه سره د قوم لوط کردارم په قرآن کې شته په حدیثونو کې شته او د خندار خبرونه مشته په سورة الفاتحه کې د زړه سره غږیږو قوم لوط ته استزو آیا علي رضی الله عنه فقط لرسول الله صلی الله علیه وسلم نصيغه متعدر ترى نقل کړي د قرآن تفسیر نظر ترى وړي وروره قرآن خو
ته مخکې یو سورت فاتحه دغه کا زده کا ته ماته ووایه چې غیر المغضوب نه خبر اوره خبر اوره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته کچ باسي مه کوه دا تفسیر ته څنګه کوي وروره قربان دي سم ودې زړه سره د دې څلور نیمو سوو مسلمانانو په مخ کې زه سورة الفاتحه در سره زده کوم د امام علي رضی الله عنه په خوښه باندې تاسې وایاسته چې انا مدینة العلم نبی علیه السلام شار د علم ده دروازه علي رضی الله عنه ده زه اوس له ابو بکر له عمر له عثمان له علي له صحابهونه د قرآن تفسیر زه اوس د علي رضی الله عنه تفسیر زه غواړم ځکه هغه د نبی علیه السلام د علم دروازه ده اوس علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام دا علم چیرته وړی ده ستا د قرآن تفسیر که نسته تا ویل نسته ما پوښتنه هغه دروازه سوره فاتحه دی جانانه ځکه د علم دروازه ځکه د علم دروازه علي علیه السلام دی د قرآن دروازه سوره فاتحه دی صحیح ده جعفر صاحب مسلمانانو زه اوس دا دروازه ټکوم د علي رضی الله عنه تاسې وګورئ غږ درغلل آواز اوري دوستانو بالکل دروازه خلاصه کړه اله زر کوه د سورة الفاتحه تفسیر دا سورة الفاتحه سي دروازه ده اوس ما ته ورننوتلو د دروازې نه ورننوتلو راځه په خیر وسم دغه په دې دروازه کې سي د ته ورننوتلو دا ترجمه د علي رضی الله عنه دا تفسیر راته وخی دا د دروازه خلاصه سو بس خلاصه سو دروازه زه درته وایم چې هغه تفسیر بالکل صحیح دی ته ما غلط ثابت کا چې دا تفسیر صحیح نه دی وادي زړه سره زه تا نه وایم چې ته غلط وایې ما او تا اوس په د امام علي رضی الله عنه باندې اتفاق کوو ځکه علي رضی الله عنه د موږ سردار ده علي رضی الله عنه د موږ امام ده جنتی انسان ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورور ده په دنیا او په آخرت کې د نبی علیه السلام ورور ده علي رضی الله عنه د جنت مالک وایا یا د جنت مالک نه د جنت مالک الله د جنت مالک بل څوک نسی کېدلی هغه بیا د تاسو خپل عقیده ده اوس راځو دې ځای ته دغه د سورة الفاتحه ترجمه علي رضی الله عنه کړي او که نه ده کړي وروره کړي ده زه درته نه دی ښکاره کوم قرآن دغه ماته دغه ما سوالوه پوه شوې ته ما غلط ثابت که چې دا صحیح تفسیر نه دی خو دا زه اوس درته وایم چې ټول دروغ وایي ته ووایې څنګه دروغ وایم تفسیر ته سم کا ته ما څه کوې زه تو خو د ما تفسیر نه را سره منې د ما ترجمه نه منې صحابه نه منې او احادیث د ما نه منې هغه خو تا ته حجت نه دي ته راغللې په ما د اعتراض وکړل چې راسه صراط المستقیم وپېژنو چې هغه سورة الفاتحه ده اوس دا سورة المستقیم زه د تا په شکم په بطن په پیټ باندې در سره وپېژنم او که ته به ماته د یو امام خبره راته کوي ودې زړه سره و قربان دې سم وروره ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې خبره مني د درې او یا فرقې نه یو فرقه په سم لار کې دي یو منټ په سني کې په اهل سنت کې 15 شپږ فرقې دي کم یو په سم لار کې دي خبر اوره تاسو کې 350 فرقې دي 350 یو شیعه دي دا یو شیعه ولی زیدیه کافر وایسته ولی اسماعیلیه کافر وایسته ولی نصیریه کافر یو دقیقه ډیره ښه خبره دی وکړه اوس بلې خواته وتښتېدلی اصلا کې دا سورة الفاتحه نه اوس ګوره بل چېرته وتښتېدلی سبعیه شیعه مسلمان دي ما زمونږ یو 12 امام شیعه دي بس ولی اسماعیلیه زیدیه نصیریه علویه نور کم شیعه نشته فطحیه جعفریه باقریه دا مسلمانان دي نه یو شیعه دي نو ته خو 12 امامت ځان ته وایي 12 امامت زیدیه خو 12 امامه نه دي هغه ته شیعه وایي شیعه او 12 امام په بخاري کې شته نشته 12 امامونه په اوس ماوته یو شی باندې اتفاق کوو ګوره جعفر صاحب د زړه سره فرقې ما ته اوس ټولې پرېږدو 200 دي 100 دي 500 دي ټولې پرېږدو دا د سورة الفاتحه ترجمه له امام علي رضی الله عنه راته وښیي چې زه دا ټولې فرقې پرېږدم مهرباني وروره قاري صاحب ورور نه ته ورور نه دغه لرې
قاری صاحب خبره دا ده چې ته ماته سم ترجمه کړه چې زه ستا په لار کې راشم په 15 شپېته فرقې لار کې راشم. مسلمانانو زه به د سورة الفاتحې تفسیر وسله عبد الله ابن عباس ل عبد الله ابن مسعود ل اکثریت صحابه وبني زوز درته وخیم د سورة الفاتحې تفسیر د سورة الفاتحې تفسیر صحابه نه مني صحابه زمانه ما یو مسلمان منم هغه ته ایمان راوړل کفر دی. صبر بیا ورسته په دې باندې خبرې کوو خو ته خو نه مني له ما سره دا تفسیر ده دې ته تفسیر الطبري وایي په دې کې د سورة الفاتحې هر آیات زه کولی سم چې په احادیثو د عبد الله ابن مسعود ل عبد الله ابن عباس رضوان الله علیهم اجمعین درته ثابت کړم یو اهل بیت ته عبد الله ابن عباس ده او بل جلیل القدر صحابي ته عبد الله ابن مسعود ده. اوس ته همداسې یو کتاب راواخله قربان دي سم چې زه دغه درې او یا فرقې پرېږدم او زه امام علي رضی الله عنه ته درته راسم راواخله کتاب چې امام علي رضی الله عنه د سورة الفاتحې تفسیر او ترجمه کړي مهرباني وکړه د زړه سره. ما خو درته وویل وروره چې ته ما غلط ثابت که نو څوک دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین څوک دی ته ووایه نه دا خو خبرې نه شو ته ما ته ثابت کا كان غير المغضوب عليهم ولا الضالين تاسي از گمراه وغضب دي خدایم تاسي اختیاسته دا خو تاسي ما درته ویل چې ما ثابت کړ دا مې ته ثابت کړلی چې قرآن نه زما خو صحابه نه مني مکس لار نشته هم دی خواته د خو یو سایت تشه یا دی خواته شه یا خواته شه څنګه یوې خواته سم امام علي رضی الله عنه د ما صحابي ده قرآن راته وایي چې د صحابه ومنئ ما صحابه ته جنت تیار کړی د صحابه په قدم باندې لاړ سي. قرآن کې الله وایي چې د صحابه په شکل ایمان راوړی که د صحابه په شکل د ایمان رانوړل الله وایي هغه ایمان دې زه نه قبلوم. صحابه په شکل کې په صحابه کې ایمان مه راوړه په صحابه په شکل کې ایمان راوړه په صحابه کې تاسو په صحابه کې ایمان راوړئ د صحابه په شکل یعنی الله جل وعلا راته وښودل چې څنګه ایمان صحابه وراوړي تاسو هم راوړي که د صحابه په شکل مو ایمان را نه وړل هغه ایمان مو زه نه قبلوم. اوس ماته ته دا ثابته کړه ده د سورة الفاتحې ترجمه له امام علي رضی الله عنه خلاص سوه خبره دا خبره ولې درنوي درته زه وایم 12 امام پیدایشي هدایت یافته دي ته وایې دا زه غلط وایم څوک وایي چې پیدایشي هدایت یافته دي څوک وایي د په صحیح بخاري کې حدیث شته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما او علي یو نور نه خلق شوي دي او باقي انسانان بل نور نه دروغ دي دا هم دروغ دی او ما نه بخاري کې ما نه بعد 12 امام دي 12 امام زما امت زما اهل بیت نه 12 امام دي صحیح البخاري مهرباني وکړه کوم روایت ده ته ولا سرچ کا ته ورکوړې ماشوم نه استا ګوت نظر لاس اخلم تا ته وې سم شيتا ته اي اي زمانہ دي خالی یو د ما په کتابونو دروغ موای ول امام هم پکې نشته صبر وکړه یا نشته هغه 12 خلفا دي 12 امیران دي 12 مستحق دي نن 12 څوک دي ستا 12 دي موږ امام او دي موږ 12 امامان باندې عقیده نه لرو 12 خلفا ستا څوک دي 12 ګوره یو بل ځای ته تختې یوه موضوع راټینګه کړه چې په هغې خبرې وکړو خود نه ستا اولي الامر منکم نن څوک دی وروره ته قرآن خو نه مني دماء اولي الامر شیخ هیبت الله امیر المؤمنین په افغانستان کې دماء اولي الامر امغه ده الحمدلله استغفر الله هغه خو په خپله کافر دی الله اکبر ولله د تا پلار کافر ده د تا هغه نیکه کافر ده ته خو په دغه یو ده صبر مخکې مې ګوره توی سي توهین مه کوه بیا ما مخکې توهین مه کوه شیخ هیبت الله صبر شیخ هیبت الله صاحب څوک ده کافر ده والله بالله کافر ده تاسې وګورئ مسلمانانو وام اورېدل تم کافر د تا غ پلارم کافر ده د تا غ نرګس هم کافره ده ښه اوس دې واورېدل چې توهین دې نه وای کړی دا به دې نه اورېدل نه هغه قرآن وګسه اوس وګسه
تا ما جواب درکړل دا که اوس ته منې که نه منې اوس راځو دې ځای ته د تا د 12 امام چیرې ده ورورا استاو الامر مو منکم څوک دی نن صبر د تا د 12 امام چیرته ده مهرباني وکړه نو امام دغه حضرت عیسی علیه السلام چیرته ده د تا 12 امام چیرته ده ته خو 12 ورورا حضرت عیسی علیه السلام چیرته ده ته په عیسی علیه السلام څه کوي ته په عیسی علیه السلام ګورې ستا زړه کې سترګه نشته عیسی علیه السلام په اسمان کې د الله جل وعلا وای بر رفعه الله الی ما اسمان ته پورته کړی ده الله قرآن کې وای ما اسمان ته د تا 12 امام چیرته ده ته امام مهدی علیه السلام خپل عام انسان پوهیږي خپل غوندې هغه الله کم آسې کسان دي چې هغه ته دومره طاقت ورکړی دی چې په هوا خبرې ته غوږ ونیسئ په هوا باندې حکم کوي 12 امام دستا بالکل شته دی ازما استا په منځ کې دی ما او ته اوري ها پلار یې څوک ده حسن العسکری علیه السلام دی مور یې څوک ده هغه د ایمان جز نه دی کم شی چې د ایمان مور څوک ده هغه ستا کار نه دی کم داز د 12 امام مور دې څوک ده هغه د ایمان جز نه دی ورورا کم شی چې معلوم دی مور څوک د زیدي مور پښتنه وستنګ له هوا نه راغلی د مور خو راته وخیز له دې مور نه پیدا شوی د څوک د موري ته د مور څخه کار لري ولې نه لرم څنګه پیدا شوی هغه پوهېدو د ایمان جز دی ځکه نه سی ویلی چې هغه یو نصراني مسیحي ده که نه ورورا هغه د ایمان جز خو نه دی نه ته دا د امام مور دي څوک د ولې الله بنده دا د امام مور دي څوک د مور لري که نه لري مور لري بې موره پیدا لري شاک صراط مستقیم کې قاری صاحب محترم د دوی حجت نه دي چې دوی وایي چې اوس د امام جز نه ده جعفر صاحب یو آخري خبرې کوم چې جعفر صاحب مخکې مې درته شي وایي خبره په صراط المستقیم کې سمې کله راګیر کړلې او درته مې ویل چې راسه وتښتېدلې 12 امامانو ته په 12 امامانو کې راګیر سولې بیرته سورة الفاتحې ته راوتښتېدلې دا تاسې څه وړ خلق یاست والله یو شی کې ګیر شوی مې ثابت کړه ته ګمراه 12 امام دې مور اوس ګمراهي خو د خلکو ته به ثابت دي مال ګمراهي سره څه کار لري خلکو سره خبري وکړه 12 امام مور دې شته او کنهشته به مور پیدا شوی کله مور صحابه استاد نه دي زمونږ ټول مسلمانان دي نو خبره دا ده ته وایي چې صحابه نه ایمان راوړل صحابه په انتخابات کې راغله وتښتېدل 12 امامان دې ډزور باندې وکړل ته خو د یو زه چې کم سوال یو کم جواب نه ورکوي په یو سوال کم جواب دغه خلق درته ګوري دا 1500 مسلمانان درته ګوري او ابن آدمه او انسان او جعفر صاحب و دې زړه سره و قربان دي سم زه و صراط المستقیم در سره منم دغه 12 امام دې در سره منم د دې 12 امام خو ما ته وایي چې دغه مور دغه پلار د پیدا شوی ده و قربان دي سم و دې زړه سره کم خبره چې د دین حصہ د ایمان حصہ نه دی هغه پسې مگر زه ورورا اوس ته ستا کلمه نیم کلمه الله اکبر نیمه کلمه وایي تاسو درود کې صبر وکړه نرګس بیبي عام وشیو دا د اسلام حسم نه ده او د مهدي مورم نه ده ټول جنی خلاص کړل سه جعفر سی محترم بالکل او دای شرمیږي اوس په دې باندې چې د خپل 12 امام د مور په اړه د اوس موږ ته معلومات راکړي اوس موږ دلته راغله د صراط المستقیم قبول کړي زی اوس دا غوسور سره قبلوم ورته وان چې دا 12 امام خا یو دقیقه د دې 12 امام د کانه 12 کال عمر کېږي چې د ژوندۍ د کانه بالکل داسې دی د 1200 کال کې تاسو ته د دومره یوې ورقې په اندازه باندې خیر درته رسېدلی ده چې یوه ورقه راته وښایې دومره یوه ورقه مهرباني وکړه دومره یوه ورقه د صحابه خیر درته رسېدلی دي وروره د صحابه و دا خیر ته دا قرآن راته رسولی الحمدلله ابوبکر رضی الله عنه عمر الفاروق رضی الله عنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و احادیث راته رسولي دي دا مسلمانان دي زما ستا ټول مسلمان
چلاکي مه کوه. ما ستا ټول مسلمان اوس غوږ سوال دی وکړل، اوس غوږ دلته د علي حیدر بچی درته ناسته، دلته د عمر الفاروق بچی درته ناسته. دا قرآن ما ته علي رضی الله عنه ابو بکر عمر عثمان را رسولی ده. دا د تا 12 امامانو نه در رسولی، ځکه ته د قرآن سندم نه لري د خدای په فضل سره. زه تا ته چیلنج در کوم، ته د لدی 12 امامانو د قرآن سند راته وخیه. حسن حسین داره پس راځه تر حسن العسکري تر دا 1200 کال دا ورک مهدي علی السلام د لدین د قرآن سند راته وخیه. مهرباني وکړه وروره، یو اسلام دی دریو یا اسلام دی؟ ته ماته دا وایا، ته ولې گمراهی نه وځي؟ قاری صاحب اجازه د اسلام په نظر وګرځيګه. اسلام دریو یا اسلام دی یا یو اسلام دی؟ متعاونی د نن دی ښه اقرار ورکړل چې علي رضی الله دوی ته متعاو صيغه راوړي د قرآن تفسیر ورته نه راوړي. ځلار څه د څه شي اجازه درکړه؟ الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تکبیر بیا وای، الله اکبر، الله. داسې نه نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر ولله، نعره تکبیر، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. قاری صاحب د دې خباست د پام نه وو، کله چې دی وای د یو شخص نه د یو صحابي باندې ایمان راوړل وای دا کفر ته سره بیي، اما داغه نه مخکې د خبر اقرار وکړه چې د جنت دغه علی رضی الله عنه سره ده. هغه مالک د جنت مالک دی وای، د جنت مالک دی. ښه د دې خلقو څونه می تنازل سره وکړ چې راځه ما ته اوس راځو دیته. نو یو څه دغه الزامونه یو څه سخت دي، بیچارهګانو نم لار ورکه سی بیا راو دا هر وخت چې مال دوی سره اتفاق کړی د سپدی یو موضوع به خبرې کو چیرته غرزار سول څومره ځایونو ته غرزي را غرزي. ګورې د صحابه او توهین پولز د کړی دا مهارت پکې لري چې امغه د امام خبره جنې وکړي راسه پم دغه امام خبرې در سره کوم. قاری صاحب دا راپورته مې کېدای بل دی دا په کتاب او په دغه خبره سره وکړي ماشاءالله. هغه صاحب ستوري مثلا ما خلاص کړ